لیمه امیري وایي اشرف غني سره د ډوډۍ خوړلو ارمان لرم. د نورو ځورول خوند راکوي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب پوره او کر معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د طلوع ټلویزیون مشهوره څیره لیمه امیري وایي چې د نړۍ د ولسمشرانو له منځه یې خپل ولسمشر اشرف غني سره ډوډۍ خوړل خوښیږي. نوموړې چې له ماشومتوبه یې په طلوع تلویزیون کې دنده وه او د هوای تازه خپرونه یې مخته وړه، له اوږدو کلونو د رکۍ وروسته بیا له دغه تلویزیون سره یو ځای شوې ده. هغې په یوه مرکه کې وویل هغه مهال په ښوونځي کې وم، وروسته د کورنۍ ستونزو او زده کړو د دوام لپاره مې طلوع تلویزیون پرېښود، خو له رسنیو مخ لرې نه وم وتلې. لیمه امیري زیاتوي چې له ډاکټر سمیع حمید سره یو ځای یې د ماشومانو لپاره نورو رسنیو پروژو کې خپرونې برابرولې او رسنیو سره یې ضمني همکاري درلوده. لیمې د خپل عمر دقیقه نیټه ونه ښوده، خو ویې ویل چې هغه مهال 10 کاله وړاندې 14 کلنه وه. لیمه اوس د ماشومانو د خپرونو پر ځای لویانو ته خپرونې چمتو کوي او رسنیو سره خپل کار خوشحاله ده. هغه زیاتوي د دې ترڅنګ د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې هم کوم. وایي ماشومتوب کې زیاته شوخه وه، د خپرونو د ثبت پر وخت به نادرک او کنتین سره وه، زیات خوراک یې کاوه، ډېرې هندي سندرې یې اورېدې او همکارانو نازوله. هغه دا هم وایي چې د نورو له ځورولو خوند اخلي. په میوو کې یې الوبالو خوښیږي، په حیواناتو کې پیشو خوښوي او په سیاستوالو کې شکریا بارکزی د خوښې وړ څیره ده. د خپلو ویاړونو په اړه یې وویل چې پر خپل ځان ویاړي او کله ژوند کې نه ده ناکامه شوی. دغه ټلویزیوني څیره له سینما سره د کار کولو علاقه لري، خو وایي وړتیا یې ځان کې نه ګوري، اما اکټینګ لږ لږ کولی شي. د ګډ ژوند په اړه یې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه شکر مجرده یم. د واده په تړاو یې خپرو شوي اوازو ته په اشارې وویل چې له وراره سره یې خپل عکس خپور کړی و او په عکس کې ښودل شوی ماشوم یې زوی نه دی. لیمه امیري د هندي فلمونو سخته مینواله هم ده او په لوبغاړو کې هریتیک روشن او شورای زیات خوښیږي. په ټولنیزو رسنیو کې انسټاګرام او وټساپ یې زیات خوښ دي، خو فیسبوک هم کاروي. دا ټلویزیوني څیره له پسرلي موسم، یوګا لوبې، له ځان سره د سندرو زمزمه کولو، ټیک ټاک ټولنیزې شبکې، خپلې مور او په نیویارک او کلیفورنیا کې ژوند تېرولو سره هم مینه لري. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.